بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په AF Smart Technology YouTube چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن چې په ایکسل کې یو ټریک درته ښیم، ډېر مهم ټریک دی چې څنګه موږ کولی شو سرچ وکړو. کله چې د سرچ په خانه کې نوم لیکو چې اتومات هغه موږ ته یو رنګ ورکړي. فرضاً دلته زه لیکل لیکم چې وسیم، ورې اتومات چې دی د وسیم خانه چې دی رنګ شو درته پیدا کړي. همدارنګه لیکي فاروق یې درته سلیک، همدارنګه لیکي چې خان دی درته کلر یې ورکړه. نو دا به څنګه کوو؟ راځو د دې طریقه زه تاسو ته ښیم. زه همدغه لیکل کاپي کوم، کنټرول سی سره مې کاپي کړ، نوی شیټ اخلم، دلته پیج لیاوټ کې چې دی رایټ ټو لیفټ دا انتخابوم، دلته به پیسټ پوی کوم. کاپي ختم شوې ده، بیا راځو دوباره دې ځای نه کنټرول سی سره مې کاپي کړه، شیټ 2 ته راځو، هم ته پیسټ باندې به کلیک وکړو، صرف ویلیو به راواخلو، دا مې پیسټ کړه. دلته لږ به یې زوم کړو داسې چې تاسو ته صحیح معلوم شي. دې نه وروسته چې دی دا اولنۍ خانه چې ده د دې دغه به لږ غټ کړو، بولډ به یې کړو، او دا نورو ته چې دی دوی ته به بارډر ورکړو، آل بارډر، بولډ او آل بارډر. اوس راځو دا به څنګه کوو. تاسې به چې دی لومړی داسې کار وکړئ چې مکمل دا کم ستاسې نومونه چې دي ټول به سلیکټ کړئ. سلیکشن نه وروسته به تاسې راشئ کنډیشنل فارمټینګ ته. کنډیشنل فارمټینګ کې نیو رولز ته به راشئ. نیو رولز کې به تاسې ورته انتخاب کړئ use a formula to determine which cells to format. دې باندې به کلیک وکړئ. دې کې به تاسې ولیکئ equal، ولیکئ as number، شفت 9 سره به قوس شروع کړئ، بیا ولیکئ سرچ، بیا شفت 9 سره قوس. دلته به چې دی تاسې ورته هغه د لټون کومه خانه کې چې نوم ورکوئ هغه به ورته انتخاب کړئ. دې نه وروسته به کامه ولګوئ. کامې نه وروسته چې کوم دی تاسې به ورته سلیکټ کړئ چې په کومې خانه کې ستاسې نوم راځي. مثال زما نوم چې دی شروع کېږي A2 سیل نه. دلته به لومړی تاسې چې دی شفت 4 ووهئ چې ډالر ساین راشي، بیا به ورکې ولیکئ د سیل ادرس A2، او دې پسې به شفت 0 سره چې دی 2 قوسونه بند کړئ، ځکه 2 قوسونه مونږ خلاص کړي. فارمټ ته راځو. فارمټ کې چې دی یو رنګ مو ورکړو، مثال دغه رنګ مې انتخاب کړه، دا به اوکې کړو، اوکې اپلای اوکې. اوس راځو دلته یو نوم به ورکړو، مثال زه ورته لیکم چې واحد، ورې واحد اتومات پیدا کړه. همدارنګه ورته لیکئ فرضاً جمیل، جمیل چې دی سلیکټ کلر یې ورکړه. همدارنګه لیکئ چې کریم، کریم چې دی پیدا کړه. نو ډېر په اسانه او ساده طریقه سره کولی شو چې مونږ دغه سرچ سیستم جوړ کړو په غیر د کم VBA کوډ نه، ډېر اسانه طریقې سره. نو که ویډیو مې خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او د ملګرو سره شیر کړئ، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.